یاره به یو شان ختمیږي چې دا پانسي شي. یاره په دې خوره ختمه ده، د دوی پې زړونه ستړي شو په نیوو او صاحبه لږه موده جیل او بیا بهر. دا چې یو ځل دننه شي پکار چې دی بار کېدی نه چې دی په مرګ بهر راوته. موږ ډېر واړو چې دا لږه زړه خبره ده. په دې سنټر جیل کې به سهار د ملا بانګ وخت سره پانسي وشوه نو جلاد به موږ ولیده چې دا مخ پې پټ و هغه کریسچن و एकदम به ودانګه لا بړه وی پلانکې لاړه بهر به صرف دوه درې کسان. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ویډیو په سر کې یوسف جان یو خبره وکړي په هغې کې و چې څوک هم دلته څه چل وکړي، څوک قتل کړي، غلا وکړي، نو هغې ته هغه سزا نه میلاویږي، یعنې یو څو ورځې په جیل کې وي بیا د هغې نه واپس راوځي. کومه واقعه چې مخې ته راغله په کابل کې سوات کې داسې چل شوی دی چې یو هلک هغه بل هلک سره ملګرتیا وه، د ډیر وخت نه د هغو ملګرتیا وه، بیا داسې چل وشو چې څه وخت داسې په منځ کې څه اختلافات سره راغله، د هغې وجې نه هغه کومه ملګرتیا چې وه هغه ختمه شوه. نو بیا دا هلک دا کم چې وجلی دی د انټرویو ته چې اخلي دې هلک داسې چل وکړو، دې هلک ته ویل چې ما سره ته ملګرتیا وکړه، نو دې ورته انکار وکړو چې آیا زه ستا سره ملګرتیا نه کوم. دا یې ورته هم ویل چې ته زما د عمر هم نه ډېر غټ سړی. نو د دې د وجې نه دا هلک راولګېدو او کم هلک چې دی دا تاسو ته په سکرین چې ښکاري د دې قتل یې وکړو، دا یې مړ کړو او بیا یې ورسره داسې چل وکړو چې سیند ته یې واچاو. سیند ته یې واچاو نو دا یو دوه درې ورځې ورک و. بیا کم پولیسو چې کم خپل تفتیش شروع کړو د هغې نه پس دا د دې کم لاش چې دی هغه د سیند نه راووتو. بیا چې کله دا ګرفتار کړو د دې چې کوم انټرویو اخیسته دی بیا کم اقراري جرم هم وکړو چې ما آیا وجلی دی او ما وایي په دې وجلی دی چې ما سره یې هغه دوستانه یعنې ملګرتیا یې ما سره نه کوله، نو وایي ما ځکه وجلی دی. ډېر زیات د افسوس خبر ده. بل به زه تاسو ته دا ووایم که نن سبا مونږ وګورو زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې قسمه واقع چې کوم دي هغه ډېرې زیاتې سیوا شوي دي، کم د هلکانو دوستانې داسې قسمه. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې په خپل بچو باندې په خپل کشرانو باندې خصوصي نظر وساتئ، ځکه چې نن سبا کم حالات روان دي ډېر زیات خراب دي، لږ هم نه یعنې ډېر زیات حالات خراب دي. داسې قسمه کیسونه چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مخې ته ډېر زیات په وړاندې راځي. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو هم خوښه شوي، مخکې هم شیر کوئ چې نور کسانو سره هغه هم شریک شي، نور کسان هم د دې نه عبرت والي، خپل ماشومانو باندې هغه پام وکړي. بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.